السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه بیاست. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به موږ خبره کوو د انټرنیټ د سپیډ په هکله. دوستانو د ډیرو ملګرو انټرنیټ 4G وي خو بیا هم سپیډ ډیر کمزوری وي یا 3G وي سپیډ هم ډیر زیات کمزوری وي. دوستانو خبره به کوو چې څنګه موږ کولی شو چې خپل د انټرنیټ سپیډ زیات کړو. بالکل دوستانو 100% په ګارنټۍ سره درته وایم چې تاسو د خپل انټرنیټ سپیډ بالکل په دغه طریقې سره اضافه کولی شئ. کومه طریقه چې زه تاسو ته ښیم. نو دوستانو دې دپاره پکار دی یو ورکوټ غوندې اپلیکیشن کوم چې لاندې په ډسکرپشن کې پروت دی. په د ویډیو په نوم باندې کلیک کړئ دوستانو، لاندې ډسکرپشن کې لینک پروت، په هغې کلیک اپلیکیشن ډاونلوډ او خپل موبایل کې یې انسټال کړئ. دوستانو چې اپلیکیشن کله هم تاسو انسټال کړئ سمپل اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ، څه پرمیشن اجازې به درنه غواړي هغه به ووهئ خلاص. دوستانو لومړی به راځو موږ دلته DNS جوړو. سمپل اسانه خبره ده. دوستانو تاسو به د چوز ا DNS پرووایډر په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله هم په دې تاسو کلیک کړئ دوستانو تاسو به دلته ګوګل DNS په دې به سمپل کلیک کړئ. ګوره چې کله هم تاسو کلیک کړئ تاسو DNS ګوره دا جوړ شو. تاسو دا خینه په سمپل تاسو کار دا ده چې تاسو به د سٹارټ باندې کلیک کړئ. دوستانو دلته راځو اول تاسو سپیډ ګورو. تاسو شک اوسي نو بیګین سپیډ اول ګورو. دلته به یو ویډیو تاسو ګورئ صحیح ده. لومړی به هغه اډورټایزمنټ به راځي، اول به هغه تاسو ګورئ صحیح ده. ګورئ چې څنګه راځي. اول سپیډ تاسو ته ښیم، بیا وروسته هم تاسو ته سپیډ ښیم چې څنګه سپیډ زیاتېږي او که نه. نو ګوره ټیسټینګ DNS سرور دا راغی. دوستانو چې دا 8 ختم شو دا به تاسو بند کړئ. نو دوستانو اوس ګورئ ښه د دې سپیډ ته زه تاسو ته اوس ښیم. دا ټیسټ کوي، دا ټیسټ فینش. دوستانو تاسو دلته ښکاري ګوګل DNS نوي صحیح ده اکټیو دی. اوس راځو بیرته راځو همدغه DNS دا وګورئ دا لا سټارټ نه ده، دا به سټارټ کړئ تاسو. ګورئ کنیکټ صحیح ده. دوستانو اوس به ګورو زموږ انټرنیټ سپیډ د دې ځای نه موږ چک کولی شو. لږې تاسو وکاروئ اکثره دا ګورئ د بیګین ټیسټ سپیډ دا ویډیو به واچ کړئ. دا 8 به دلته راځي تاسو هلته سپیډ ښایي. ګورئ دوستانو دا به هم تاسو بند کړئ. اوس به راشئ ګورئ تاسو د دې سپیډ چک کړئ. اوس ګورو سپیډ یې چک کوو. دوستانو وګورئ ورته کمزوری شو که نه. ګورئ چې MS دغه وګورئ دا اکټیو دا شو، دا بره نه دی صحیح ده. دا ګورئ دا مخکې دا د 90 نه کم و، دا لاندنی دا ګورئ 91.55 شو. دا سلو نور هم زیاتېږي چې کله تاسو یوز کوئ دا MS نور هم زیاتېږي. نو ډېره زبردست او خوندور اپلیکیشن دوستانو د ډېر خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښ شوي حتما یې در سره لاک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.